السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده ټاپ 10 انټرویو آنسر کوېشن فرام سولر انرجي پارت نمبر 3. د سولر پاور سیستم انرجي د انټرویو پر رابطه باندې ده چې په لسو سوالونو او جوابونو مشتمله ده. زه غواړم په دې هکله ستاسو سره مهم او مختصر معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. سوال نمبر 1، د سولر پینل د نصب کولو انګل زاویې فرمول عبارت د کوم فرمول څخه دی؟ جواب: د سولر پینل د نصب کولو انګل زاویې فرمول عبارت دی د 0.9 ضرب درجه حرارت سره. سوال نمبر 2، د سولر پینل میل او فیمیل کوم ویرونو ته ویل کیږي؟ جواب: د سولر پینل میل مثبت ویر ته ویل کیږي او فیمیل منفي ویر ته ویل کیږي. او د سولر پینل مثبت ویر سور وي او د سولر پینل منفي ویر تور وي، او مثبت پازیټیو وي او منفي نیگیټیو وي. سوال نمبر 3، د انټرنیشنل فرمول له مخې 1.5 واټه سولر پینل ته باید څو ملي ویر نصب او کنیکشن شي؟ جواب: د انټرنیشنل فرمول له مخې 1.5 واټه سولر پینل ته باید 1.5 یعنی 1.5 ملي ویر سوچا د میس ورته نصب او کنیکشن شي. سوال نمبر 4، د انټرنیشنل فرمول له مخې 2.5 واټه سولر پینل ته باید څو ملي ویر نصب او کنیکشن شي؟ جواب: د انټرنیشنل فرمول له مخې 2.5 واټه سولر پینل ته باید 3 ملي ویر سوچا د میس ورته نصب او کنیکشن شي. سوال نمبر 5، د سولر پینلو سیریز کنیکشن کوم کنیکشن ته ویل کیږي؟ جواب: د سولر پینلو سیریز کنیکشن ته مسلسله تړنه ویل کیږي چې د یو سولر پینل مثبت او د بل سولر پینل منفي ویرونه پکې کنیکشن کیږي. سوال نمبر 6، د سولر پینلو پیرلل کنیکشن کوم کنیکشن ته ویل کیږي؟ جواب: د سولر پینلو پیرلل کنیکشن د سولر پینلو موازی تړنې ته پیرلل تړنه ویل کیږي چې د یو سولر پینل منفي د بل سولر پینل د منفي سره او د یو سولر پینل مثبت د بل سولر پینل د مثبت سره پکې تړل کیږي چې دې ته موازی تړنه ویل کیږي. سوال نمبر 7، د سولر پینلو مکس کنیکشن کوم کنیکشن ته ویل کیږي؟ جواب: د سولر پینلو مکس کنیکشن عبارت د سولر پینلو هغه تړونو څخه دی چې په دې تړنه کې موازی او مسلسل تړنه دواړه موجوده وي، چې دې ډول تړونو د سولر پینلو ته مختلطه تړنه ویل کیږي. سوال نمبر 8، د سولر پینلو د کومې تړنې په واسطه کولی شو د سولر پینلو امپیر زیات کړو؟ جواب: د سولر پینلو د موازی تړنو په واسطه کولی شو د سولر پینلو امپیر زیات کړو. سوال نمبر 9، د سولر پینلو د کومې تړنې په واسطه کولی شو د سولر پینلو ولټ زیات کړو؟ جواب: د سولر پینلو د مسلسلې تړنې په واسطه کولی شو د سولر پینلو ولټ زیات کړو. راځو د دې انټرویو آخري سوال ته چې سوال نمبر 10 دی. د سولر پینلو د کومې تړنې په واسطه کولی شو د سولر پینلو ولټ او امپیر زیات کړو؟ جواب: د سولر پینلو د مکس کنیکشن یعنی مختلطې تړنې په واسطه کولی شو د سولر پینلو ولټ او امپیر دواړه زیات کړو. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر پاور سیستم انرجي د انټرویو آنسر او کوېشن پر رابطه باندې وه. انشاءالله پاینده کې به زه ستاسو سره پارت 4 یعنی 4مه برخه هم شریکوم. نو دوستانو که غواړئ برق د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.